دا د هریچند هغه غټه ادیره ده چې په دې کې ډیر زیات خلک خښ دي او ډیره زیاته غټه ادیره ده او په دې کې څومره فیصد ځوانان دي نو هغه درته وایم په دې ویډیو را سره پوره وګورئ. سلامونه ټولو یارانو دوستانو ته. سار ټیم ما صدر تاو کړو یخني ډیره زیاته وه خو په دې کې راته چې مې وکتل نو غونډ ډاګ د مکمل د خلکو نه خالي ځکه چې دویمه روژه وه څوک لا نه راوتي. ملګري مې راته ویل راځه څادر مادر کېده چې په یوې نوې ټیکه پسې لاړ شو نو بس د هغه سره په موټرسایکل باندې کېناستم او روان شوم. ما ورته لږ په قلاره زه یار زما خو یخني اوس هم کېږي خو ښه نور ښه راټیټ شوی خو مزیدار و تر دې چې موږ د بدرګي بازار ته راورسېدو او په دې کومو لارو چې نن موږ ځو نو دا ډېرې زیاته ښکلې او مزیدارې لارې دي. دلته کې چې کله موږ بدرګي بازار کراس کو راورسېدو د طوطي شهید ته د هریچند طوطي شهید دا پل ډېر زیات مشهور دی. دې کې سره خوا کې یو شهید ښخ دی موږ ته پته نشته چې هغه څوک دی. د هریچند خوړ ته چې راورسېدو د هریچند د خوړ کراس کېدو سره موږ دلته کې یو شارټ کټ لاره ولیدل نو هغه ته مو وی چې په دې شارټ کټ لار کې ورتاو شو نو په دې محله کې موږ راتاو شول. موږ د هریچند مین بازار ته ورځو چې د تاریخ یو لویه پاڼه لري. دا د هریچند د بازار هغه ادیره ده چې دا د ځوانانو نه ډکه ده. مطلب د دې باره کې دا مشهور دي چې دلته دشمنیان ډېرې زیاتې دي او په دې کې په سلو کې 70% ځوانان ښخ شوي دي. نو دا ټول د الله پاک وبخښي خو ډېره زیاته غټه ادیره ده. اوس یو دا ډاګ راځي چې په دې کې ماجر دي که ګډبانه ورته ځینې خلک وایي دا پکې دیره شوي دي او زه ډېر وړوکی یم د هغه وخت نه پکې دیره دي او تر نن تاریخه پورې کې دوی دا ورځ ته ورځ دا ډاګ ډکېږي. د هریچند دا ډاګ د هغې نه پس چې راواوړې دلته کې د لیچیانو باغ راځي چې ځینې خلک ورته لیچي وایي. ډېره زیاته خوږه او ډېره زیاته مزیدار او ډېر غټ غټ باغونه دي په دې ځای کې. اوس به تاسو وایي چې تاسو روان چېرته نو موږ ته یو کس رنګ کړی د هغه ټیکې پسې روان یو خو الله پاک ته هغه ځای راورسېد. هغه چونکې د مندڼي بازار ته لږ نږدې دی. د مندڼي بازار ته راورسېدو نو هغه کس سره م ریپلای وکړه. هغه ویل تاسو ډېر مخکې تللی شاته راشئ نو موږ ورته ویل صحیح ده. نو بیا د دې مندڼي های سکول خوا راللو کوم چې د هلکانو سکول دی د دې محله کې ورتاو شولو. د دې مالک سره میلاو شو چې دا مالک دی او دا د هغه کور دی. په دې کور کې ټیکه وه. ټیکه لیدلو نه پس موږ واپس موټرسایکل ته راوختو. ټیکه هغه کس وویل چې زه به تاسو سره بیا رابطه وکړم. دلته چې واپس د هریچند هغه ډاګ ته راوځو په کوم کې چې ګډبانې دي نو غونډې ګډې راپرېښې وي او دلته کې ټیپر خوړل. موږ ته پته نشته چې دا ټیپر ول دوی د کم ځای نه راوړي. د هریچند بازار ته چې کله راورسېدو تاسو کتلی شئ چې روژه ماتي ته خلکو تیاری کوو. دلته کې ډېر زیات رش و هر سړي هر څه اخیستل. زموږ چینل کوم نه سبسکرایب کړی چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. مخکې ویډیو در سره هم شیر کړئ. موږ خپل کلي ته راورسېدلو. تاسو لیدلی شئ چې زموږ کلي کې ډېر زیات شینوالی راغلی ځکه چې سپرلی راتلو واله دی. دا د بدرګي های سکول دی چې په دې کې ما تقریبا میټرک کړی 45 کاله سکول مې پکې ویلې. په دې ځای کې چې موږ کله خپل کلي ته راوځو ما ویل زه به خپل ویلاس ختم کړم. الله پاک دې تاسو خوشحاله ساتي. لایک شیر کمنټس لازمي وکړئ. د الله په امان.